اوس دوی چې راسې کښېني ګرده ورځ د طالب مور د طالب خور او طالب چې یو عام سړی ځینې پوښتنه وکړي چې وروره ته د طالبانو خور و مور دې ښکنځل کوې صحیح دی ته دغه لږ دغه خپل ځان خو ثابته کړه چې ته یو مسلمان یې ته ګر سره یعنې د 15 کالو یې تا خپل لمونځ نه دی زده تا خپل کلمه نه دی زده ته وایه ته راځې خلکو ته خور مور ښکنځل او بیا د داسې نظام یعنې د جمهوریت نوم دغو بد کوي قسم د یو شپین ژیری رئیس جمهور مو درویش اشرف غني یعنې په خدای قسم د هغه اشرف غني نه دی د دغو د لاسه بې عزته شو بهترین رئیس جمهور مو خو دا خدای ولې چې راغله وروره سړی ونیوی در په دره کوي راځه دا بل ورور ته اسماعیل جانه جوړې وروره وعلیکم تاسو ته د الله ټولو ملګرو ته سلام خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ وئ وعلیکم سلام خیر اوسئ تاسو ښه یاست جوړ یاست په خیر یاست مننه خیر اوسئ دا څه بحثونه شروع کړي دي په حقه روژه کې څوک مکتب غواړي څوک څه کوي دا ولې بس دا خو نو زموږ ته وطنداران یې که دا لایف راسي بس نیوکې در باندې کوي وروره یو بل ټاپې په لاسو کې د انډیواله رقم ټاپې در باندې وایي چې تر څو ژوندی یې تللی ولاکه دا اوس دورګه دی ښه واج طالبان ورسره کښېنستي ژره مره به کله وي اوس یو څه 2-3 طالبان پیدا شوي ښه ژره معنا نه وینې وروره ته څونه بیا کلې روژه ده مجبوري دپاره ډېر وخت خو لایق نه وم راغلی برګه چې خو مجبوري به وي هلته کورنۍ ده دا که سپینې ووایي دا خو به کار خرابېږي که نه لکه د بل سړي مجبورۍ ته هم ګوره که نه یاره ته خو بیخي ما ځان چې دغه دی چې بله ورځ ښکته کړې یم د لایف څه نجلۍ سره خبرې کړې دا زور راکړي دي یو څه جنجال ورسره کوم که نه ما او دی بانډارونه کوو اوس د ده څه موږ ته باید دغه پوښتنه وکړو د یو ځوان دی موږ ته ګوره اوس هر څه چې وسو په جمهوریت کې وروره راغله 20 کاله زموږ ته په وطن کې و یا ښه وکړه یا بد وکړه خو ولاړه تېر سو هېر سو اوس دغه نظام چې راغلی آیا وروره موږ ته په ښکنځلو مخته تللی سو که داسې یو د اسلام په چوکاټ کې یو نیوکه پر وکړو دا رقم مخته تللی سو ګوره دا سره زه بلکل منمه ستونزې ډېرې دي زه د 2008 نه د فیسبوک او د یو خوا د بل خوا د هرې برنامه ما چلولې ده که نه مشت چې به یو افغان ځان سره په دغه کې یا فیسبوک کې به راغی مخکې به دا پاکستانیان به ډېر زیات وو دا ګلخانان او دا پنجابیان صرف دا پښتانه بیا داسې خره معرفي کول ښه نو دلته چې موږ به پښتون ولیدو دومره به خوشحاله پښتون پرېږده خالي افغان چې موږ سره راسي کښېني ښه موږ به دا ملا به پرې مضبوطه شوله ډېر یو فخر به م پرې کوو تر 2020 پورې ښه خوشحالي وه هر سړی که پارسیوان به راغی که دریځوان به راغی که پښتون به راغی که د هر ولایته به راغی ډېر خوند به یې موږ ته راکوو د کنځلو موقع چې جوړه کړله دا اوس چې کوم خلک ناست دي دا موقع دې جوړه کړله لاړ شه که زمونږ کسه دا د جمهوریت یا داسې عام ولس یو کس راشي کنځا وکړي ګوره هغه به عمر به یې کم وي پوهه به نه لري صحیح ده عمر به یې کم وي تجربه به یې کمه وي خالي هغه څه چې مخې ته لیدلي په همغې باندې غږېږي که نه چې یو سړی لږ عمر زیات وي هغه څه لیدلي انقلابونه لیدلي یو څو کتاب یې ویلي نو هغه به هېڅکله کنځا نشي کولی زه په خپله بعضې وخت کې لایف ته راشم دومره مې مجبوره کړي چې زما د خولې نه مو ځي دومره مې مجبوره کړي صحیح ده که نن دا نننۍ خبره ورته زه وکړم دا نننۍ دا اوس مې درته دا خبره کوله چې کلیواله جومات یې جوړ کړی که څه حساب دی دا نننۍ یو کس راغی زمونږ انډیوال دی دواړه نن لایف کې ناست وو نو هغه یو کس راته وویلې دلته ما سره یو بل کس ناست و صدام په نوم باندې دی که پېژنئ بیا هغه هغې نه ده پوښتنه وکړله صدام وروره زه درته دا اللهم انا وایم زما په دې کې لږ څه شک غوندې دی چې راته که خطا یي که نه نو څه دی که هغه وم ویلې چې مه کوئ هلکانو که اوس مې دا اسلامي خبره